د هند مرستو په اړه د پاکستان تازه اعلان. پاکستان د هند مرستې به د افغانانو په موټرو کې افغانستان ته ولېږدول شي. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. پاکستان د هند مرستې به د افغانانو په خپلو موټرونو کې پاکستان څخه ولېږدول شي. د پاکستان او هند رسنیو تایید کړې ده چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په موټرو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند ته نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه نیټه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې د واګا بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته اجازه ورکول شي. خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا و چې دا مرسته به پاکستان په موټرو کې افغانستان ته واستول شي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړې. خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لیندۍ په 12مه نیټه په اسلام آباد کې ډیره هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلې چې دا مرسته به د افغانانو په ټرکونو کې له واګې بندر افغانستان ته واستول شي. کابل کې د دې مرستې په خاطر له نوې ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله واسق تېر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان ولس تر بل هر وخت زیات اوس بشري مرستو، خوراکي توکو او نورو اړینو اولیه توکو ته ډېره اړتیا لري. د افغانستان حکومت د هند د دې خواخوږۍ او بشردوستانه مرستو مننه کوي. همداراز له پاکستانه چې هند ته اجازه ورکړه چې دا مرستې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي